وابجان زد الازاد غنڈ تراغلے ما دلتمان خلق وختنا کی شیرو نوایا تنزو نوایا ترنمو نوایا وابجان زد خلق سرت سوکما اغورتوی وبچا چې دا خلق در نه خفه نشي په دې کې ځوانان دي لیکوالان دي شاعران دي افسران دي صاحب منصبان دي وبچا د دې ټولو خاطر کو دوی ته زمزمې وکړه هغه ورته وایي چې وابجان زما په وس به دا پوره نه وي دا به مې په وس باندې پوره نه وي چې زه بیا ټوله شپه د میاشو سره غوبلې وکړمه تاسو خیال راغی دا بعضې وختونو کې دا خیرات والا به راتله هغوی به سوال کوو نو موږ به ویل چې ولا دوی لکه چې نعتونه پکې وي بیا مې چې وروسته ورته غوږ ونیو هغه بل شی ویله یار رفت باز آمدی بیای سلامت خاله جان یک خیرات خوبت به نام خدای روستا معلومه شي چې منیژي غزلې به پکې راته ویلې او په خواره خوله مې خپل مېلمه ته وویل دا جلال آباد او بې برقي اخ توبه او مننه شامپو د میاشو یې ساتلې ځان ته شامپو د میاشو یې ساتلې ځان ته بېګا ته بیا به یې وهي اخ توبه دا مې مخکې یو ځلې ویلی مو وایي زړه مې دی یو ښکلې زندګي وکړم زړه مې دی یو ښکلې زندګي وکړم غواړم چې فعالیت مدني وکړم جوړ به په فیسبوک کې څو پیجونه کړم بوڅ به هرې خوا ته خپل غوږونه کړم جیب ته به مې جذب ډېر لوټونه کړم زه به په دې هکله ښه خواري وکړم غواړم چې فعالیت مدني وکړم او چېرته چې زورواکی وي ورځم به زه څه چې راته وایي هغه کړم به زه امر یې په سر سترګو منم به زه صاحب ته به خدمت د چلمچي وکړم غواړم چې فعالیت مدني وکړم وایي منځ د ولایت کې به نمانځل کوم بهر د ولایت نه به غندل کوم کله کله سختې به کنځل کوم او داسې به نیوکې په والي وکړم غواړم چې فعالیت مدني وکړم او وایي تل به بیا په بډه تمانچه ګرځوم ځان سره یو زوی به همیشه ګرځوم څنګ کې د هغه به هم وسله ګرځوم ښار کې به ښه سمه بدماشي وکړم غواړم چې فعالیت مدني وکړم وایي داسې ملک دی چې انسان پکې ورکیږي داسې ملک دی چې انسان پکې ورکیږي انسان څه چې لاوخان پکې ورکیږي یو څو غله دي هغوی خلاصې تڼۍ ګرځي عجیبه ده چې خواران پکې ورکیږي او پخوا ښه وو کباړیانو به کباړ کړل پخوا ښه وو کباړیانو به کباړ کړل اوس ښایسته نوي شیان پکې ورکیږي او ځینو خلکو دومره غټ جیبونه کړي چې دا ټول افغانستان پکې ورکیږي